کلیشا سیوتوزی اریپال چې له ښاره څخه په 100 کیلومتره باندې د ختیځ په لوري پرته ده. دا کلی ښایست ډېر لري خو ستونزې هم ډېرې لري. خلک لري خو سړک نه لري. روغتون ته یې تلل هم مشکل دي. د خټو لاره لري خو د شا سیوتوزی اریپال امیدونه په پراته دي. که چیرې یو انسان ناروغه سي نو د امبولانس د غتلو لاره نه لري. که یې لري هم خو له ستونزو څخه ډکه ده. دغه کلی شا سیوتوزی اریپال بیخي ډېر امیدونه لري. دلته بیخي ډېر صوبایي اسمبلۍ غړي راغلي او ډېرې وعدې یې کړي، بیا له هغو وعدو څخه پر شا سوي. دغه کلی شا سیوتوزی چې تر 3000 زیاته اوټه لري او د قامي اسمبلۍ غړو ته یې ورکړي او هغو بیخي ډېرې وعدې ورسره کړي خو تر اوسه پورې یې دغه د سړک وعده نه ده پوره کړې. کلی شا سیوتوزی اریپال اوس هم پر دغه هیله باندې سهار راپاڅي چې د دولت په انتظار دی چې څوک به یې دا درد واوري او څوک به سړک ورته جوړ کړي. دلته د شا سیوتوزی له یو ځوانه څخه پوښتنه کوو چې دا درد څنګه بیانوي. ډېره مننه سهیل جان ستاسو او ستاسو د کتونکو. سفر خو موږ تقریبا پر 9 بجې راوتلي وو. دا ټیم 12 بجې دی چې موږ دلته راورسېدو. سفر خو موږ چې کوم کړی دی یو خو چې تر نورو کلو پورې راځي، لاندې چې کوم کلي دي تر هغو پورې روډ بالکل کلیر دی، پوخ روډ دی. بیا په مابین کې یو خوړه ده. بیا چې دا دغه زموږ کلي ته راخیاځي، دغه کلي ته چې راخیاځي تقریبا 15-20 کیلومتر دغه روډ چې دی دا ستا کیمرامین به ور وښایي یو خلکو ته کتونکو ته چې دا روډ بیخي خسته حال دی. دلته لوړ کورونه دي، د هغو د بیمار راکښته کېدل پر کټ باندې وي، بیا لاندې ګاډۍ ورته ولیاړي، بیا رسول داسې د جنازه سي. او داسې که بیا دا کم چې د سکول ټیچر راتګ سي، دلته چې موږ په ټیچر پریشرایز کړو چې ته به سکول باندې ډیپټي کوې، نو هغه هم دغه خبره وي چې دا روډ ډېر خراب دی، دلته موږ تګ او راتګ ناممکنه دی. دغه موږ مسله د روډ بیخي زیاته سته. دلته تاسو خپل ام پی هم لراست، موجوده ام پی تاسو ډاکټر نواز کیفزای دی، هغه به د دې ځای څخه بلا ډېر روټونه اخیستي دي. نو د ام پی په اړه باندې چې د هغه کار څومره کړی یا نه کړی؟ د ام پی په اړه باندې به زه خبره وکړم. ام پی خو دلته 2-3 مخکې هم چې کم تېر سوي دي، سردار بابر مسخیل او داسې بیا ډاکټر نواز او مفتي ګلاب له دغو هم دغه کولونه له دا کلیوالو سره کړي دي. د دغه چې کوم ام پیګانو هغو هم دلته بلا ډېر کولونه کړي خو هغه یې ترسره نه تر الکشن له مخه دغو ټولو خلکو کولونه کړي دي چې دا ستاسو روډ دی، دا پر موږ دی. حالانکې د دې کلي بیخي زیات آبادي ده، په دا ډېرو کلو کې داسې آبادي سته نه، خو دلته که څه مس نه ده، په بازار کې پراته دي دلته. نو آبادي د دې کلي تقریبا ډاکټر نواز له دې کلي څخه موجوده 213 اوټه واخیستل. په دې لاندې پولینګ باندې د نیکانو پر پولینګ باندې زموږ پولینګ زموږ د دې کلي 213 اوټه نواز واخیستو. نو بیا تر الکشن له مخه هم چې دی راغلی دی دا کولونه وعدې کړي دي له دا کلیوالو سره چې زه چې کله اسمبلۍ ته ورسم تر ټولو لومړی به زما دا کار وي چې زه به دا ستاسو روډ در پخوم. اوس ویل کېږي د جمعیت د پارټۍ له رهنماوانو څخه موږ اورېدلي دي چې دوی په دې روډ دا بجټ کې اچولی دی، یا بیا اچوي یا په دې باندې څه کار سوی دی، څه پاته دی. د روډ زیاته تر مشکل څو کیلومتره دی چې د خوړې څخه راخیږي او د غره وسر ته څو کیلومتره دی؟ 60 کیلومتره دی دا سفر چې له خوړې څخه بیا د غره ته راخیږي 60 کیلومتره دی. یعنې 60 کیلومتره د بلوچستان حکومت د یو کلي هغه خوار کلی چې هغه د ښار څخه لري هغه یې نه کوي. نو د دې سره به د نورو مشکلات څه هغه دي، دلته به د صحت په حواله تاسو څه ویاست؟ سهیل جان صحت په حواله باندې څو ورځې له مخه ما دلته په یو پروګرام کې خبره وکړه. ما ویل صحت خو په ډسټرکټ شیراني کې به دا یو سړی دا ګواهي ادا نه کړي چې په سرکاري امبولانس کې ما خپل مریض تر دا ځای ورسوم. صحت خو ګډ سره په ډسټرکټ شیراني کې شته نه، ولې چې ډي ایچ او یا هیلث سټاف هغه ټول په باز روډ کې دی. نو چې زه ورته ژوب خپل مریض رسوم، بیا ماته د ډسټرکټ شیراني د هیلث محکمې څه ضرورت دی؟ زه هلته خو الریډي ډي ایچ کې هسپتال زه به هغه ته ځان نور ډاکټران شته پوهان شته. نو د صحت خو دلته د ګډ ډسټرکټ شیراني مسله ده، په دې کلي کې خو د صحت داسې یو شی نشته او نه موږ دا غوښتنه کولی شو. هېڅ نشته، هېڅ یو سیسټم نشته، نه پري میډیکل کیمپ دلته لګېدلی دی. په یو زمانه کې هم دا زمانه یادېږي چې دا زموږ په کلي کې به پري میډیکل کیمپ لګېدلی وي.
دلته د کلي یو بل ځوان ګل اوتوزی داسې وایي. سهار راوتلي یو له کوره څخه پر 9 بجې باندې 12 بجې دلته را رسېدلي یو. د روډ دغه حالات دی نو کښته لاندې لکه اقبال روشان چې خبره وکړله لاندې روډ صحیح دی پوخ دی دغه تر خوړې پورې د اومژې تر خوړې پورې بیا په خوړه باندې هم برابر دی تر نکانو پورې ګزاره کوي. له نکانو څخه راپورته چې کوم دا 15-20 کیلومتره زموږ ایریا ده دا په غره کې چې ده دا ډېرې سختې ستونزې لري په روډ باندې ختلو که د موټرسایکل وي که پیدل وي که په ګاډي کې وي ډېره مسله ده. نو زموږ له منتخب دا اوس کوم نماینده دی اسمبلی ته تللی دی زموږ ایم پی دی د ضلع شیراني له دې څخه موږ دا خواست کوو چې دا روډ پر دغه زر تر زره کار شروع کړي بلکې د دې علاقې خلکو په دې دغه باندې ووټ ورکړی وو پر دې دغه باندې ورکړی وو چې ته به موږ دوی اول ستونزه اول ډیمانډ له ده څخه دا و چې ته به موږ ته روډ را برابروې. بعد کې نور کم کارونه دي هغه د بعد کې خبرې دي د روډ له هر څه سره تړلی له مریض سره د روډ کار دی له سکول سره د روډ کار دی لکه څنګه چې مولانا صاحب خبره وکړله مولانا سیمن شاه صاحب چې دلته دی په هفته کې 15 ورځې حاضري کوي د موټرسایکل باندې سفر کوي تقریبا 15-20 کیلومتره دا ډېرې ستونزه ده ودته کله موټرسایکل ور پنچر سي کله ور خراب سي دلته سټوډنټ ورته ناست وي هلکان ورته ناست وي شاګردان د ده په انتظار باندې وي. نو موږ له د کلیشا اوتوزی عارفال یو بل سپین ږیری د زړه درد داسې بیانوي. زموږ چې دی کم سړی راسي د لې تر اوټ له مخه هر سړی د سرکار وي که عوام وي هغه راته ووایي چې موږ ته اوټ راکړه چې تاسې چیش غواړئ موږ هغه درکړو. موږ دا ګډ کام ته بازاره ته د یې ځایه موږ ګډ پر دغه کښېنو چې وروره دا اوټ به موږ ورکوو زموږ نور آمدان کې راکاوه هم قبول ده کې نه راکاوه هم نه دی راک زموږ ضرورت دا روډ دی. موږ داسې په دغه روډ کې چې وروره کم بیماره وي کم بیا یو مسافر راځي کم بیا جنازه وي که بیا له یو خوا څوک یار دوست راځي هغه کوزه ګاډۍ وهلې وي بیا راوخیازي که نه وي که دی دا وایي چې دا سړی غلط رغږي چې کم د سرکار سړی دی که د عوام سړی دی هغه د راوخیازي پر دا روډ باندې په دا کمیټر په دغه موږ نه پاش دی به په خپله وویني دوغره غټه ټوکره هم نه ده که له دوی چې ورته اریان دی ټوکره کمه ده له خوړې پورته موږ غټه پریشاني له دغې ده. اوس پر اسمان باندې اورای جوړ سي زموږ کوچ دی د لاین هغه په خوړه کې ولاړ وي داسې نه دی چې وروره موږ بیا بل کلي کې هم نه وریله کوي. د پښتانه دا اصول دی چې یو سړی مجبوره سو هغه بل کلي ته نه یې کوي وروره په خوړه کې دروي په نیازه یې وړي کې وروره په شا خزوي. نو دا خلک د مهرباني وکړي که سرکار دی که دا زموږ د پارټۍ عالمان دي چې له موږ سره کول وکړ بیا ډاکټر صاحب ورسره او بیا مولوي صاحب ورسره او دا کول یې له موږ سره وکړ دا موږ د دې څوره موجود خلک دا کول یې را سره وکړ چې وروره که زه ورسېدم خدای پاس کم اول به زه دا ستا روډ جوړوم بل پر بل خوا به پر یوه خوا نه کوم. اوس د مهرباني وکړي را ودوځي دا زموږ په روډ د وګرځي دا زموږ روډ د را جوړ کړي او نور موږ یو شی له ده نه غواړو. مهرباني وکړه بیا که دی دا وایي دا سړی وایي هسې دی د نن ګاډۍ پراخوځي د بیا څه حال وي کور ته ځي دوغره ټوکره هم نه ده. اوس موږ باران وسي دا ګرد په وسه باندې یو یې چې بیا موږ وروره په دغه لاسو په بیلچو یې جوړو زموږ کلمې پرې کړي. نو حکومت ته پر دا مهرباني وکړي دا روډ د را جوړ کړي او ډاکټر ته هم دا خواست دی چې دای چې رالی زموږ په لوی مسجد کې دا خبره وکړه چې که خدای کولې زه به دا روډ د شاتې وتوزیي روډ به زه ډارک پوخ جوړوم. اوس نه پوخ سته نه اوم سته. پښتون احساس سهیل عارفال شیرانی.